دا بل ورځ یو ملګری راغلی نو هغه ماته ووایي چې یاره په دې سوشل میډیا باندې او خاص کر په دې ټیک ټاک او په دې باندې اکثر د دې خلکو دا جګړې چلیږي نو هغه یو نوم واغسته زه خدا څخه خیر پیژنم نه چې افسر افغان نوم دی او هغه د دې ټیک ټاک د کم چې په دې ټیک ټاک باندې د الله یو راضي او باغی باندې هغه ډیره زیاته په حاشي پیلاوي او ډیره زیاته باغی په حاشي شروع کړی دا وی د هغه خلاف یو مهم شروع کړی دی نو ماته وی چې دغه سړی چې دی نو د افسر افغان غالبا نوم دی هغه ټیک ټاک په خپل پریخي دی د وجراغه ټیک ټاک نه کوي نو ما ته دا خو غلط کار کړی دی د افسر افغان د کار سره د غلط کار کړی چې دا ټیک ټاک یې پریخي دی کچره دی وی چې زه دغه خلکو خلاف مهم چلوم نو دله ټیک ټاک تتل پکار دی او په ټیک ټاک باندې دغه خلکو خلاف دله مهم چلول پکار دی ځکه چې داغي سونه پین فالوورز دی دا غلط چې فحاشي ګوري هغه په ټیک ټاک باندې موجود دي کنه نو کته په نورو سوشل میډیا نیټورکس باندې او پلیټ فارم باندې ډیر आवाज اوچت کې خداغه پین فالوورز چې کم دی هغه خو په ټیک ټاک باندې نو دله پکار دي چې ټیک ټاک د لاړ شي او باغې باندې خو د اسلامي او د هر څه دغه د دایره دنه خو خپل په اخلاقو کې دنه د خلق پیږي کله د وجه نه په هغه کې زر خلق 2000 خلق شپږ زره 1 لک خلق هغه دی ووري او د خبره زړه ته پریوزي او هغه په سملار باندې راشي او دغه خلق پری دي د دې مثال خدا سي دی چې مثال په تور جنگ چې دین او هغه په فلسطین کې دی او په غزا کې دی او مونږ دلته کې وسله راغشتي او ډزې کو یو بل باندې چیرې دا خو زاغي سره جنگ کوم او غي سره جهاد کوم نه دا غي د پاره به الته فلسطین ته او غزا ته تلل غواړي دا سوشل میډیا آیات ساته غوړي دا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیانه د دې ټیک ټاک په باره کې تاسو شو چې حضرت ستاسو دا بیانونه خلک راخلي په ټیک ټاک باندې شیر کوي او ټیک ټاک ته خلک ډیر زیات بد ګوري نو دا خلک تاسو د باره کې تاسو وای نو شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه او خاندل وی فرمایل وتا چې اوس زما بیان را واخلي غانا وسره نه لګي س میوزیک وسره نه لګي او هغه په داسې یو پلیټ فارم چې هغه د فحاشه د لپاره مشهور دی او پاره کې زمونږ د بیان چاله مخې لور شي او ویری نو دا خو خبره ده سبد خبره خو نه ده نو مونږ دغه افسر افغان ور دی یا هر څوک دی دته مونږ دا اپیل کوو چې د شیخ صاحب دا خبره ته پزړه باندې واخله او د شیخ صاحب دا په خبره باندې عمل وکړه ته چې دغه خلکو سره مقابله کول غواړي نو ته لاړ شه دغه شیمه پرېدا او ال تکید هغه مقابله کو د هغه چې سونه پین فالوورز دي هغه ته د خپل صحیح خبره اورسوا دغه خلک د فحاشه نه بچ کا یاد ساته دا سونه سوشل میډیا پلیټ فارم چې دي دا مونږ ته مفت راکړی شوی دي د دې په اړه کې یو نوبل یافته دی نوبل ایوارډ وته ملو شوی دی د افریقې یو کس داغه ډیسمنډ ټوټو نوم دی هغه وی چې کله مونږ ته د دې مفسیس پته څنګه ولګی دا چې دا مفسیس د خلک ولې ور کوي وی د دې مفسیس په بدله کې تاسو نه ګور تاسو داسې یو قیمتي سیس دی اخلي او سلب کوي د نجس تاسو په وهم او ګمان کې بم ناراضي وی هغه وی چې په 1984 کې کله عیسایان وی زمون ملک تراله افریقې ته نو وی هغه سره بایبلو وی بایبل ورسره نو زمون خلکو ته وی چې مونږ به تاسو ته دعاګانې کوو او دا بایبل به پڑھاو او تاسو ته به دعاګانې کوو وی هغه ټیم کې زمون خلکو سره زمکه وی پاغه کې به ځان لا کارونده کولا وی څو وخت تیر شوی بس مونږ سترګې پټې کړې مونږ وی چې زبدي مونږ ته دعاګانې کوي اوسېږي دي وی چې څو وخت تیر شو نو وی زمونږ په لاسو کې بایبل او هغه زمونږ چې کوم عیسایان راغلي وی هغه زمونږ زمکه ټوله د غیله استلاړي وینن سبا په دنیا کې مبسم سیز نو ورکی څوک چاله دک شان داغه مثال ورکړل دي چې کله دا واتس اپ راوته یوټیوب راوته فیسبوک راوته ټیک ټاک راوته انستګرام راوته دا هر څوی مونږ ته دي يهوديان او عیسایانو دي کافرانو وی چې دا مفت دي وی دا مفت نه دي وی نن چې مونږ پاغه پلیټ فارم باندې کار کوو وی اغي زمونږه غزادي چې څومره دا وی هغه مونږ نه سلب کړه ځکه چې زمونږ د هر د چا په دې نیټورک باندې چې آی ډي جوړه ده نو د هغه مکمل ډیټیل چې ګم دي هغه د يهود او نصارا سره او کافرانو سره موجود دي وی دې مفت سيزونو زمونږ نه هغه قیمتي سيز ازادي واغستا نو د دې د وجنه دا خپل سیس چې کم دی دا سوشل میډیا په دې کنټرول پکار دی او په احتیاط باندې استعمالول پکار دی